دا د مالټا ګوزو ټاپو دی. په دې ټاپو کې له 5000 میلاده مخکې څخه انسانان اوسي. لومړني کسان د ایټالیا له سیسلي څخه دې ټاپو ته تللي دي. ګوزو د مالټا دوهم ستر ټاپو دی. د دې ټاپو مساحت 80 کیلومتره او د اوسیدونکو شمیرې 11232 دی. ګوزو ډیر لرغوني ځایونه لري. ښار یې په خپله ډیر پخوانی دی. د 1551 په جولای کې عثمانیانو دا ټاپو ونیوه. د دې ټاپو ګڼې برخې یې ویجاړې کړې او اکثره اوسیدونکي یې ورڅخه لیبیا ته وشړل. اوس هم دلته د ترکي او عربي ژبې نښې لیدل کېږي. د مالټا د نورو برخو په شان پر ګوزو هم انګریزانو، فرانسویانو او نورو زورواکو هیوادونو حکومت کړی دی. ګوزو د مالټا له هیڅ برخې سره د مځکې لار نه لري. د دې ځای او د مالټا د پلازمینې او نورو سیمو ترمنځ تګ راتګ په بیړۍ او یا الوتکه کې کېږي. که څه هم د مالټا ټاپو او ګوزو ترمنځ په بیړۍ کې سفر 45 دقیقې دی، خو ټکټ یې ګران نه دی. که دې ځای ته ولاړئ په سرخلاصې تورستي بسونو کې وګرځئ چې هم یې ټکټ ارزان دی او هم ډیر ځایونه درښیي. خو د ټکټ د رانیولو پر مهال چینې ووهئ چې لا یې درته ارزانه کړي.